صحیح دي زه هغه بیا به وتړم ته دقه ځای پرېږده بیا څه چلی شو ملګرو که تاسو په سوشل میډیا وګورئ که نه یو وایي ماته ویډیو رسېنډ کوي بل وایي ماته دا درز دروس چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې شروع دی هریان خو زه ټول نه مخکې دي پښتنو ته یم چې معمولي څه کار را مخې ته شي نو دا بس بیا لګیایي او د بد شرمۍ خبره پکې هغه دا ده چې لکه اوس ما د فیسبوک کم ګروپونه چې دي هغه ما کاته نو یو پکې یو ته وایي چې ته ماته دونه پیسې راسینډ کا زه به تا ته دا ویډیو در سینډ کړم بل وایي ته ماته دونه راسینډ کا او باقاعده چې کوم دی په دې باندې یو کاروبار جوړ شوی دی خلک داسې قسمه ویډیو هغه شیر کوي یعنی که تاسو وګورئ نو په 1500 په 2000 دا یوه ویډیو خرڅیږي بس سوشل میډیا دا چا پې 100 چا پې بل څه هغه شروع کړي دي او دا کومه قصه چې دا هغه پې شروع ده نو کوم دا سر کې چې تاسو یو ویډیو اواز واورېدو دا هغه ویډیو نه ده خو زیاتره خلک هغه دا شیر کوي نو ما غوښتل تاسو سره چې دا مخکې که تاسو خیال کړی یو ټیک ټاکر و په هغه باندې هم داسې الزامات لګېدلي نو خلکو ویل چې آیا دا د هغه ویډیو ده نو ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم چې آیا واقعي دا هغه نه ده او دا اوس خلک هغه پیک داسې قسمه ویډیو شیر کوي نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول انشاءالله بل ویډیو کې ملاقات الله حافظ